امریکا د داعش پر ضد مبارزه کې د طالبانو ستاینه وکړه، وايي شاتګ تیار کړي، خو روسیه وايي افغانستان کې داعش شتون لري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو چې حکومت ته د راتګ سره داعشیان سر پورته کولو ته نه دي برېښي، نه یوازې دا چې د خونړیو بریدونو مخه یې نیولې، بلکې افغانستان کې هیڅ مرکز ورته نه دی پرېښی او تېښتې تیار کړي، چې اوس امریکا هم پرې قناعت وکړ. تازه خبر دا دی چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ رئیس جنرال مایکل ای کوریلا ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان د داعش پر وړاندې خپلې هڅې زیاتې کړي، ځپلې دي او ډېری جنګیالي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې قبایلي سیمو ته تمبولي دي. کوریلا چې سږ کال تقاعد کیږي، د سې شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د وسلوالو ځواکونو جرګهګۍ ته د خبرو پر مهال ویل چې داعش خراسان چې په افغانستان کې فعالیت لري، د هغو متحرکو ترهګرو په ډله کې دی چې د امریکا په ګډون په نړۍ کې په بهرنیو دسیسو کې ښکېل دی. خو طالبان بار وایي چې داعش افغانستان کې نه بلکې پاکستان کې شتون لري. بلخوا روسیه وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت لپاره زمینه برابره شوې ده. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو مشر الکساندر بورتنیګوف وایي چې د اوکراین د جګړې او د ایران موضوع په څیر مسلو په افغانستان کې د داعش او د هغې د څانګو فعالیت ګړندی کړی دی. نوموړي دغه څرګندونې په مسکو کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د ترهګرۍ ضد څانګو د مشرانو په 18مه غونډه کې کړي دي. نوموړي دا رنګه په منځني ختیځ افریقا، د افغانستان، پاکستان سیمې او مرکزي اسیا کې د بې ثباتۍ له امله د رامنځته شویو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو ګواښونو د خپرېدو لوی لامل د لویدیځ سیاستونه وبلل. هغه زیاته کړې په سوریه کې سیاسي بدلونونه، په غزه کې شخړه، پر ایران دوامداره فشار او په لیبیا کې د وضعیت خرابېدل په ټوله نړۍ کې د اسلامي افراطیت خپرېدو سره مرسته کوي او په دغه شرایطو کې په افغانستان کې د داعش او د هغې د څانګو فعالیت زیات شوی دی. نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا په وار ویلي چې داعش خراسان په افغانستان کې فعال او منظم حضور نه لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.